د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نامه د ټولوالي مشر احمد مسعود او جنرال سمیع سادات وایي که د افغانستان خلک په آزادو او مشروع ټاکنو کې مولوي هیبت الله خونزاده خپل مشر وټاکي، دی به د خلکو رایو ته درناوی وکړي. د طالبانو دغه مخالف مشران چې له هېواده بهر ژوند کوي یو ځل بیا هغه تور رد کړی چې د مقاومت ملي جبهه د یو قوم یا یو ولایت اړوند دي. د بی بی سی له خبریال ضیا شهریار سره خبرو کې ښاغلي مسعود او جنرال سمیع سادات هغه شونتیا چې ښایي روسیه او ایران طالبان په رسمیت وپېژني دغو په ګټو پورې غوټه کړه او د هغوی داخلي موضوع وبلله. په سلامونو مو ورکلی کوم د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزارت د خپلواکۍ 105مې کلیزې په مناسبت د یاد وزارت په قرق کې جوړ شویو مراسمو کې وویل هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې په موږ تیری وکړي. نوموړي همداراز پاکستان ته په اشارې یو ځل بیا وویل موږ تاسو ته د ورورګلوۍ پیغام لرو، ښه پیغام درته لرو. په وینا په سرحدونو کې د پوستو جوړول او تحریکات مو تاسو ته د خطر په معنا نه دي، بلکې موږ دغه اقدامات د خپل حفاظت لپاره کوو. کوشش به کوئ چې موږ ته په ډیورنډ کرښه یا نورو ځایونو کې مشکلات ایجاد نه کړئ. په هر قیمت موږ د خپل عزت، حریم او هیواد ساتنه کوو او په هیڅ قیمت ورڅخه تیریدونکي نه یو. د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا خیر چارې، د الله په امان.